ګرانو زده کوونکو سلامونه، هیله لرم ټول جوړ روغ اوسئ. خپل درسي چینل ته تدریس ریاضی آسان ته ښه راغلاست. هیله لرم چې خپل چینل لایک کړئ، خپل کومنټ ولیکئ، خپل نظر شریک کړئ او درسونه د نورو ملګرو همصنفانو سره هم شریک کړئ. اوس به پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم. د نننۍ ورځ نوی درس د مضمون د اووم صنف ریاضي، موضوع څلورم فصل نسبتي عددونه، کومو پاڼو کې دی؟ 9 تر 8 پاڼه کې دا درس دی. او ستاسو ښوونکي سپوږمۍ وردګ. ښه، اوس به راشو د تاسو لومړی صفحه چې د دې درس پیل شوی په 4م څپرکی یا 4م فصل نسبتي عددونه. تاسو تر اوسه پورې طبیعي عددونه په لومړي سر کې طبیعي عددونه ولوستل، دا چې انسانان ولې اړ شول چې عددونه منځته راشي، عددونو ته څه ضرورت و او طبیعي عددونه کوم عددونه وو، په دې پوه شوئ. او پس له هغې نه تام عددونه ولیدل چې تام عددونه کوم عددونو ته وایي. دغه دوه ډوله عددونه تاسو وپېژندل. اوس به نن تاسو نسبتي عددونه وپېژنئ. په دغه بله صفحه کې ګورئ، دلته یوه مرغۍ ښودلې چې 350 پر 1500 کیلوګرام وزن لري. د دغه مرغۍ وزن په یوه نسبتي عدد ښودل شوی. نه یې ویلي نه دي چې 2، نه ویلي نه دي چې 3 کیلوګرامه یا 15 یا 6، ویلي دي چې 350 په 1500، یعنی یو کسري عدد باندې د دې وزن ښودلی چې همدغه عدد ته څه وایي؟ نسبتي عدد وایي. ښه، اوس که په دې بله صفحه کې دلته یو رسم درته ښودلی دی چې یو بشقاب کې 2 دانې مڼې ښودل شوي، ویلي دي چې 2 دانې مڼې تاسو په 3 تنو تقسیم کړئ. ښه، اوس په 3 تنو دا خو 3 مڼې نه دي چې یوه ورکړو. موږ مجبور یو چې دا اول نیمه ټوټه کړو. نیمه چې ټوټه کړه دا به 4 ټوټې شي. 3 ټوټې به 3 کسانو ته ورکړو. دغه یوه بله ټوټه مجبور یو چې بیا په 3 مساوي برخو وویشو. همدغه عدد کله چې موږ دا په عدد کې وښیو، دغه عدد ته څه وایي؟ نسبتي عددونه وایي. ښه، که تاسو خطکش لیدلی وي، تاسو د هندسې په مضمون کې یا د ریاضي په مضمون کې خطکش حتما لرئ. د 1 نه تر 2، د 2 نه تر 3 او د 3 نه تر 4، همداسې په هره فاصله کې دغه فاصله چې ده، دغه یو واحد فاصله چې ده، دا په وړو خطونه په منځ کې ښکل شوي او دغه خطونه که تاسو وشمېرئ 10 دي. د همدغو فاصلې د 1 نه تر 2، د 2 نه تر 3 همداسې د نورو عددو ترمنځ دغه فاصلې چې دي، دغه فاصلې نسبتي عددونه دلته وجود لري یا دلته موقعیت لري چې زه به یې اوس په کتابچه کې تاسو سره کار کړم چې موږ نسبتي عددونه څه رقم ښودلی شو او څه رقم ګټه ترې اخلو. مخکې د دې نه چې کتابچې ته ورشو، په کتابچه کې سوالونه کار کړو، زه به دغه د تمرین یا د پوښتنو پاڼه تاسو ته راوړم. تاسو وګورئ، دلته 3 سوالونه دي. په هر سوال کې څو جزا دي. زه به درته څو دانې سوالونه حل کړم چې تاسو په عملي توګه وکړای شئ، ووینئ او زده کړئ چې موږ یو نسبتي عدد څه رقم د اعدادو د محور په سر تاسو ته معرفي کولای شو یا یې ځای پیدا کولای شو چې تاسو بلد شئ. وګورئ چې دغه نسبتي عددونه چې موږ وایو دا چیرته د اعدادو د خط په سر یا د اعدادو د محور په سر موقعیت لري. په دغه صفحه کې 3 پوښتنې دي. زه به 2 پوښتنې په خپله درته حل کړم او 2 پوښتنې به تاسو ته د کارخانګي په توګه پرېږدم. نو راځئ چې اوس کتابچې ته ولاړ شو. ښه، ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې تاسو نور ښه وپوهیږئ په نسبتي عددونو او تمرینات هم تاسو سره حل شي، نو زه به لومړی یو مثال د تاسو د کتاب د تاسو سره کار کړم
او پس دغه به د تمرین سوالونه در سره کار کړو. لومړی مثال دا دی چې که یو سپڼسی یا تار 10 سانتی متر اوږدوالی ولري، نو تاسو دغه سپڼسی یا تار په 3 مساوي برخو وویشئ. اوس به موږ د تار په ځای فکر وکړئ چې دغه د اعدادو محور تار دی او دغه تار یا د اعدادو محور 10 واحده دی. 10 واحده دی یا 10 سانتی دی. 10 سانتی دی. نو موږ غواړو چې دا په 3 برخو وویشو. که دغه تار 9 سانتی متره وای، موږ ډېر اسانه و، نه به تقسیم په 3 کړی و یا به په 3 ویشلی و، 3 برخې رسېدل، یعنې 3 په 3 کې نه. اوس دا 10 دی، 10 دی، نو 3 پوره نه کېږي، د 3 نه ډېر کېږي او د 4 سانتیو نه کم کېږي. 4 ونیسو، 3 4 12 کېږي، د مثبت 10 نه ډېرېږي، نو د 3 نه ډېر او د 4 نه کم دی کله چې موږ یې وویشو. ښه، اوس دغه عدد څنګه لاسته راوړو؟ موږ څه رقم 10 پر 3 یعنې 10 تقسیم پر 3 پوه شو چې دغه اندازه څومره ده. دغه 10 پر 3 یو نسبتي عدد دی. که تام عدد وای یا به 10 وای یا به 3 وای، پوره عدد به موږ به دلته د محور په سر پیدا کړی و، مګر 10 په 3 کې دا یو نسبتي عدد دی. د نسبتي اعدادو همدغه تعریف دی چې پوره عدد نه دی. د پوره اعدادو په منځ کې دغه وړې خانې چې تاسو وینئ، د هره خانه په 10 برخو وړو برخو ویشل شوي. دغه 10 وړې برخې چې دي، هر یو یې یو نسبتي عدد ته مربوط دی. اوس به وګورو چې دغه 10 په تقسیم په 3 یا 10 پر 3 نسبتي عدد چیرته موقعیت لري او چیرته راځي، او 3 وړې چې یو ځای شي موږ ته څور کیوي؟ موږ ته د 10 عدد یا 10 سانتی کیوي. نو موږ به 10 تقسیم پر 3 وکړو چې پوه شو چې د موږ عدد چیرته دی. 10 تقسیم پر 3. تاسو خو 10 تقسیم پر 3 آسانه سوال دی، حل کولای شئ. 3 په 3 کې نه کېږي، او که 4 په 3 کې کړو 12 زیاتي، نو 3 په 3 کې نه. د 10 نه چې نه ولاړ شي یو پاتې کېږي. که غواړئ بیا د تقسیم ته ادامه ورکړو، نو دلته اشاریه یږدو، دلته یو 0 کارته کیو، بیا دلته 10 شول، بیا 3 ځلې 3 په 3 کې نه. د 10 نه چې نه ولاړ شي یو اشاریه میخه ده، 3 ځلې موږ کولای شو چې صفرونه کېږدو، 3 ځلې 3.3 داسې متوالی شکل اضافه کېږي. خو موږ دغه 3.3 مغم قبوله ده، 3.3 په نظر کې نیسو. کلم چې 3.3 لاسته راوړل، نو تاسو یې د محور په سر پیدا کړئ چې چیرته دي. موږ دلته لرو مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3. په 3 پسې څو اشاریې؟ 3 نورې. 3 نورې یعنې دغه وړه ساحه چې موږ یو واحد لرو یا 1 سانتی لرو، دا په 10 برخو که موږ وویشو، په 10 برخو یې وویشو، تاسو به د خطکش په سر به تاسو دا ولیدای شئ. تاسو حتما خطکش لرئ، خپل خطکش وګورئ. د هر واحد چې ده یا هر فاصله چې ده په 10 برخو وړو برخو ویشل شوي. نو دلته به موږ حساب کړو د وړې برخې 1 2 3 دلته رسي، یعنې دغه ټکی یا دغه برخه څو ده؟ 10 پر 3 ده، مثبت 10 پر 3. یعنې موږ د 10 عدد کې په 3 مساوي حصو تقسیم کړو یا وویشو، دومره کېږي. دومره برخې 3 ځله موږ ته څور کېوي؟ موږ ته مثبت 10 کېوي. اوس که موږ وغواړو متضاد یا جمعي معکوس یې پیدا کړو، د جمع سرچپه عدد یې پیدا کړو یا متضاد یې پیدا کړو، حین فاصله دوی خواته راځو او منفي لوري ته همدغه عدد منفي 10 په 3 کې موږ ترکیوي، منفي 1، منفي 2، منفي 3. او دا بیا که په 10 برخو وویشو، نو دلته به د دغه 3مه برخه یې چې دغه ځای دی،
موږ ته څو راکړي؟ منفي 10 پر 3 راکړي چې دا یو نسبتي عدد دی. خدای دې وکړه چې تاسو پوهېدلي وئ او درک هم کړی وي چې نسبتي عدد کوم عددو ته وایي. د تامو عددونو په منځ کې هغه فاصلې چې دي هر یوه فاصله یو نسبتي عدد دی. موږ تام عدد پیژنو او دلته یې د اعدادو د محور په سر متعین کړي دي، مګر نسبتي عدد موږ کولی شو چې په دغه ډول پیدا کړو. ښه، اوس به راشو د تاسو د تمرین لومړي سوال ته چې په لومړي سوال کې تاسو ته څه غوښتي. تاسو لومړی پوښتنه ده چې د عددونو په یوه محور باندې ویلي دي چې یو واحد په 3 مساوي برخو وویشئ. دا فکر وکړئ چې یو واحد دی او موږ په 3 مساوي برخو وویشو، مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 او پس دغه ویلي دي چې پر 3 15 پر 3 او منفي 9 پر 3 عددونه او د هغوی جمعي معکوس عددونه د محور پر مخ پیدا کړئ. هم یې جمعي معکوس چې متضاد ورته ویلی شو هغه یې غوښتي او هم په خپله دغه اعداد یې غوښتي چې 2 په 3 5 په 3 منفي 9 په 3 د محورونو پر سر د محور د اعدادو د محور په سر پیدا کړئ. اوس ما تاسو ته مخکې د رسم وایستا چې تاسو وخت ضایع نشي. اوس به څه وکړو؟ اوس به تقسیم وکړو چې پیدا کړو چې 2 په 3 څو کېږي، چیرته به وي. 2 تقسیم په 3 2 چې په 3 تقسیم کړو 2 وړ دی ته 3 نه، دلته 0.1 او دلته 0 لیدو ته څنګه ایښوی شو. پس د هغې نه 6 په 3 کې 18 کېږي، 9 په 3 کې 21 کې زیاتېږي، 6 په 3 کې 18. د 0 نه چې 18 ولاړ شي بیا هم 2 پاتې کېږي، اشاریه لیرو 3 ځلې موږ 0 ایښوی شو او دا عدد به وي 0.6 متوالي. موږ یې صرف د 0.6 دلته یاداشت کیو 0.6 البته علامه مثبت. اوس به یې دوهم عدد پیدا کړو چې 15 تقسیم په 3 15 تقسیم په 3 کیو 15 غټ دی، 1 په 3 کې 3 یې 15 نه چې 3 ولاړ شي 2 دا 2 وړه دي 3 غټ دي نو دلته اشاریه یې دلته 0 د 2 ته څنګه ایښولی شو او 8 ځلې 6 ځلې 3 کې 18 بیا 2 پاتې کېږي، بیا هم اشاریه 0 بیا هم 6 ځلې دا کې 1.7 دا عدد هم شه 1.7 مثبت. ښه دا بل به پیدا کړو، بل عدد به د لاندې دلته تقسیم کړو 9 تقسیم په 3 2 په 3 کې 6 د 9 نه چې 6 ولاړ شي 1 د 3 نه کوچنی دی نو اشاریه یې دلته 0 کېږدو 3 په 3 کې څو کې 9 بیا 1 پاتې کېږي بیا اشاریه لرو بیا 0 یږدو دا همداسې ادامه پیدا کوي. نو موږ 2.3 موږ یاداشت نیسو منفي 2.3. ښه اوس به د محور د اعدادو د محور په سر دوی پیدا کړو. لومړی دی 0.6 2 په 3 کې 0.6 دی مثبت، یعنی د 0 نه موږ ته یوه پورې حرکت کړو 6 خانې مخته ځو ښي لاس ته. ما تاسو ته ووایي چې دغه خانې هره یوه ویشل شوې په څو وړو برخو، په 10 وړو برخو 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10. اوس نو 1 2 3 4 5 6 دلته دی دا کې 2 په 3 یو نسبتي عدد دی چې دلته موقعیت لري او بل عدد هم 15 پر 3 15 چې 3 تقسیم کړئ
یو اشاریه څوکي 1.8 یو تا مددم دلته دی. اوس دغه خانه بیا که په لسو برخو وویشو په کومه خانه کې دغه عدد برابري؟ په شپږمه خانه کې 1 2 3 4 5 6 دلته برابري. دلته د موږ تاسو 15 پر 3 عدد دی. ښه او بل عددم 9 تقسیم په 3 یا 9 پر 3 یو نسبتي عدد دی. کیڼې خواته دی یا چپې خواته دی چې موږ کله چې دا تقسیم کړو 2.3 دم 1 دم 2 3 تنمنځ کې موږ 10 خانې دا تقسیم کړو 4 5 6 10 نو موږ 2.3 پکار دی 2.123 دغه نقطه د موږ تاسو څو ده؟ منفي 9 پر 3 دی. ښه اوس په د دې اعداد جمعي معکوس یا متضادي هم د موږ نه غوښتي. دغه چې 2 په 3 دی د صفر نه څو خانې دې خواته و؟ 6 خانې دې خواته و. د صفر نه کیڼې خواته یا چپې خواته منفي یا متضاده برخه یې ده. نو دلته دغلته موقعیت لري منفي 2 پر 3 دا مو هم پیدا کړ. دلته مثبت 15 پر 3 هغه نسبتي عدد دی چې پس د یوه نه د دوو نه کوچنی دی د یوه نه غټ دی. نو دلته موقعیت لري څو خانې پس د یوه نه دی؟ 6 خانې پس د یوه نه دی. یعنې دلته منفي یوه نه به مو بیا هم 6 خانې دی خواته راشو دغلته موقعیت لري. دا کې مثبت 15 دا کې منفي 15 پر 3 دا شول معکوس جمعي اعداد یا متضاد عددونه چې عین فاصله د صفر نه په عین فاصله کې دوی دلته د صفر نه تر 15 په مثبت 3 عین فاصله ده. د صفر نه تر منفي 15 پر 3 هم عین فاصله ده مګر د کیڼې خواته ده د ښۍ خواته ده. دې ته متضاد یا معکوس جمعي اعداد ویلی شو. ښه اوس به راشو بلې پوښتنې ته. دویمه پوښتنه ډېره مشابه پوښتنه ده هغه تاسو ته پرېږدمه. دریمه پوښتنه به زه 4 جزه لري 2 جزه به یې تاسو ته حل کړم. که د تاسو په دریمه پوښتنه کې ویلي چې یو محور داسې وویشئ چې د 3 پر 5 د منفي 4 پر 5 9 پر 5 او منفي 6 پر 5 نسبتي عددونه په ښکاره ډول پر محور وښودل شي. نو دا تاسو په محور باندې دغه نسبتي عددونه ما یې 2 ونیول 2 مې تاسو ته پرېښول. دا به زه تاسو ته د محور په سر وښایم. اوس د دې دپاره لکه مخکې غوندې د دې دپاره چې دا پیدا کړو موږ 3 تقسیم په څو کې وو؟ تقسیم په 5 کې وو. 3 تقسیم په 5. اوس تاسو ګورئ چې 3 وړ عدد دی د 5 نه دلته یو 0.1 دلته 0 کارته کې وو. 6 په 5 کې 10 کې 6 په 5 کې 10. نو د موږ عدد څو شه؟ 0.0 ټیک 0.6 شه او علاوه مثبت 10. بل عددم 4 پر 15 دی منفي 4 پر 15 4 به تقسیم په 5 کړو. 4 بیا کوچنی دی د 5 نه دلته به 0.1 کېږدو دلته به 0 د 4 ته څنګ کېږدو. 8 په 5 کې څو کې 40 کې 8 په 5 کې 40 که هم پوره تقسیم شه 0.0 څو شه 0.0 البته منفي 8. ښه اوس به دا دواړه دلته د اعدادو د محور په سر پیدا کړو. اول یې مثبت 0.6 ده یعنی د 0 نه 6 خانې پس یوه ته موږ نه رسیږو په څه چې د یوه نه 0.6 واړه دي.
په دې ځای کې دا پیدا کیو. ما تاسو ته وویل چې د هر واحد یا هر واحد د صفر نه هر واحد د یو واحد نه بل واحد هر واحد وړو خانو ویشل شوی چې څو خانې دي؟ 10 خانې دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوس به شپږمه خانه کې د عدد نشانی کړو. 1 2 3 4 5 شپږ دغلته ده. دغه عدد د مو څو دی؟ 3/5 مثبت. او بل عدد مو څو دی؟ -4/5. یعنی تاسو 4/5 برخو ویشئ. دلته 3/5 برخو ویشئ. دلته 4/5 برخو ویشئ. ښه، اوس 4/5 کوم عدد یې درکړ تاسو ته؟ 0.8 یې درکړ. یعنی د صفر نه کیڼې خواته 8 خانې باید دې خواته راشو. دغه وړې خانې وګورئ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10. اوس موږ څو خانې دې خواته راځو؟ 8 خانې. 1 2 3 4 5 6 8. دغلته دغه ټکی دغه نقطه څو ده؟ -4/5 ده. ښه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو نسبتي عددونه ښه زده شوي وي. هغه اعداد چې موږ په تامو عددو، هغه برخې چې موږ په تامو عددو نشو ښودی، نو هغه په نسبتي اعدادو ښیو چې تاسو ته مې در زده کړل او درته سوالونه مې حل کړل. خدای دې وکړي چې زده شوي مې. نو تاسو خپل مه هېروئ خپل چینل سبسکرایب کړئ چې ټول درسونه منظم ولیدی شئ او د نورو ملګرو همصنفانو سره درس شریک کړئ. نور مو الله مل شه. ښه وخت.